وړي وړي دوه د روکۍ وي غونډۍ وي یو صفا او بل مروه صفا ته وختله اخوا دې خو وګوري که د خوراک څه چا سره څه وي یا څو ښکاره شي کومه قافله به قافلې به تېرېدي مختلفې بیا د صفا نه کوش وله او د صفا او مروه منځ کې به داسې یو کنده غوندې وه تنګې غوندې و جوور ځای به اوس خو یې بند کړی اوس خو تقریبا صفا لارې دي هلته چې کله لږه ښکته شو نو بیا به ورته بچی نه ښکارېده نو دې ځای کې به یې منډه وواله مروه ته چې وختله نو مروه کې به بیا ورته بچی هم ښکاره کېده او اخوا دېخوا خلک به هم ورته ښکاره کېدل ګوري چې څه میلاو شي اوس هم چې حاجیان لاړ شي هلته هغه میلین احزرین دي هغې کې به وایي بلفونه لګولي دي شنه غوندې هغې کې منډه وهي هغه د سنت د حاجرې دي رضی الله تعالی عنها وم چکر چې کله برابرېږي په مروه باندې ودرېږي سیدنا هاجره رضی الله تعالی عنها په دغه وخت کې الله تعالی خپل فرشته جبریل علیه السلام را لیږي هغه اول کار دا وکړه چې دې ته اواز وکړه وایي دا ځان ته وي چپ شه څوک نه اواز واوري هسې سره حیران دي د اواز د کوم خوا نه راغی دوباره هغې اواز وکړه وی دې ورته وفرمیل قد اسمعت وی تا خو ما ته اواز واوراوه ان کان عندک هغه اواز که تا سره څه مدد وي او څه هیلپ زما کولی شي ما د ځان ښکاره کړه په دغه وخت کې جبریل علیه السلام راکوشو او په خپل وزر سره یې دغه ځمکه وواله او د دې نه د زمزم اوبه جاري شوې بعضې علماو لیکلي دي دا د سیدنا اسماعیل علیه السلام په لته باندې د لغته وواله د ډېر لوږې د وجې نه هغې سره دا اوبه را روانې شوې لیکن صحیح قول دا دی روایاتو کې راځي چې نه دا فرو د جبریل علیه السلام هغې سره اوبه راووتې او د زمزم دا چینه روانه شوه دا ورته زر زر ولګېدله او واړه واړه دیوالونه غوندې جوړ کړل چې دا اوبه دلته راګیرې کړي چې ضایع نه شي نبی پاک علیه السلام فرمایي الله تعالی دې زموږ په مور باندې رحم وکړي که چېرته دې دا اوبه پرېښودې وي دې نه به یو نهر بهیدونکی جوړ شوی وي ټول دنیا کې به ګرځېدلی وي لیکن دې بندې کړي الله تعالی هم به قضې کې بندې پرېښودې